السلام علیکم د زیار اکاډمي یوټیوب چینل مینوالو. الله دې وکړي چې روغ جوړ یاست. زه یم ریاض شاهد زی او د پنځم لیکچر لپاره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. نو دوستانو زموږ د درس موضوع نن په کویک بوک کې د امپلایي ثبتول دي. یعنې موږ به څنګه خپل د دفتر کارمندان یا امپلاییز کویک بوک کې ثبتوو. نو امپلایي خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه کسان دي چې موږ سره په دفتر کې کار کوي او موږ به دوی ته د کار په مقابل کې پیسې ورکوو. نو دا چې په کویک بوک کې لکه د امپلایي اضافه کول څنګه کیږي، نو په دې باندې به موږ تاسو نن عملي کار کوو. نو راځئ چې کویک بوک ته لاړ شو او په دې باندې عملي کار وکړو. دلته موږ باید د خپل امپلایي هغه مکمل او پوره ډیټا دلته مطلب سیف کو. یعنی دا امپلایي موږ سره لکه په کوم تاریخ باندې راغلی دی، په کوم پوزیشن باندې، په څومره معاش باندې، او دغه شان د دې امپلایي هغه مکمل تحصیلي اسناد چې کوم دي یا د ایکسپیرینس سرټیفیکیټ چې کوم دی هغه ورسره د دوی تذکیره شوه، پاسپورټ یې شو یا نور قراردادونه یا ضمانت خطونه، مطلب چې څومره ډیټا یې که نه تاسو کولی شئ چې هغه د دې امپلایي سره همدلته په کویک بوک کې اټیچ کړئ، تر څو مطلب تاسو بیا لکه د هغې فایلینګ په اسانۍ سره مطلب وکړی شئ او د هغې هغه کومه مربوطه ډیټا چې ده هغې ته په اسانۍ سره لاسرسی پیدا کړئ. نو د نوي امپلایي د اټ کولو لپاره به موږ تاسو په امپلایي مینو ته لاړ شو او هلته به بیا امپلایي سنټر باندې کلیک وکړو او هغې نه بعد به بیا نیو امپلایي باندې کلیک وکړو. اوس فی الحال موږ سره یو امپلایي هم نه دی اډ، او چې کله هم اډ شي نو بیا د هغې لیست دلته ټول راځي او دلته به بیا د هغوی انفارمیشن راځي. نو دې لپاره به اوس موږ په نیو امپلایي باندې کلیک وکړو او اول دی کې بیا موږ سره پرسونل انفارمیشن دي، یعنی مطلب هغه شخصي معلومات به د ټول لکه تاسو دلته اډ کړئ. نو زه به ورته ولیکم چې زاهد خان دی موږ سره. ښه، پرنټ ان چیک از، کله چې موږ زاهد ته لکه چیک ورکوو نو د هغه چیک باندې به کوم نوم راځي، نو دلته به تاسو ورته ورکړئ چې باید زاهد خان راشي. نو دلته دا خپله اتومیټیک راغی، ځکه دلته چې موږ زاهد خان ولیکو نو دلته خپله راغی. ښه، سوشل سیکیورټي نمبر. سوشل سیکیورټي نمبر دا هغه نمبر دی کوم چې موږ ته دفتر راکوي. یعنې موږ چې کله دفتر ته لاړ شو هغوی موږ ته یو کارډ جوړوي او د هغې کارډ چې کوم نمبر وي نو تاسو به هغه دلته ولیکئ. ښه، اوس دلته موږ نه پوښتنه کوي چې جنډر یې څه شی دی، نو زه به ورته ووایم چې میل دی. دغه شانته ډیټ آف برث دا به تاسو به انتخاب کوئ چې په کوم تاریخ باندې مطلب دا زیږېدلی دی، د زیږېدلو تاریخ یې کوم دی، نو هغه به تاسو به انتخاب کوئ چې په هر تاریخ باندې و. ماریټل سټیټس، دلته به ورته ماریټل سټیټس هم انتخاب کوئ، یعنی میرټ واده شوی دی، سنګل مجرد دی، او دغه شان دا نور ډایورسډ، سپریټډ، ویډویټ او ډومestic پارټنر. نو زه به ورته ووایم چې دا میرټ واده شوی دی، یو اس سیټیزن د امریکې دغه خو نه دی، دا به ورته نو کړو. ایتنیسیټي یعنی مطلب امریکایي دی، افریقایي دی، سپین پوست دی، تور پوست دی یا آسیایي کوم ځای دی، نو زه به دلته ورته راواخلم چې دا ایشین دی. ښه، ډیسیبلیټي لکه دغه ته وایي چې مطلب ستاسو دا کارمند خو به معذوره یا معیوب نه وي، نو که چېرته تاسو دلته یس انتخاب کوئ نو بیا به تاسو دلته ورته په ډیسیبلیټي ډسکرپشن کې لیکئ چې مطلب دا مطلب لکه شل دی یا ګوډ دی یا مطلب لاس یې نشته، پښه نشته دی، مطلب هر عیب چې پکې وه به تاسو دلته لیکئ، خو زه به دا اوس فی الحال لپاره نور واخلمه. ښه، I9 فارم او ملیټري دا دواړه لکه د امریکې خپل قانون دی، نو دې نه به هم تیر شو. اوس به راشو ایډرس کانټاکټ ته، ایډرس اینډ کانټاکټ ته. ښه، دلته به تاسو د دې امپلایي هغه پوره او مکمل ایډرس دلته ولیکئ. نو زه به ورته ولیکم چې د دوی کور چې کوم دی هغه په خوشحال خان مینه کې دی.
ښه سیټي به هم کابل کو. ښه سټیټ هم دلته نشته دی او زپ کوډ هم نشته دی، نو هغه مین فون نمبر به هم دلته ولیکو. ورک فون دا هم ولیکئ. موبایل یې فاکس نمبر کوي، فاکس یې هم ولیکئ. ایمیل یې، نو ایمیل کې به ورته ولیکو چې سی سی ایمیل که لري هغه به هم ورته ولیکئ، که ویب سایټ یې هغه به هم ولیکئ. او دې ځای نه به زه فیسبوک هم راواخلم، فیسبوک آی ډي به هم ولیکو د زاهد خان په نام باندې ده. ښه دغه هلته ایمرجنسي کانټاکټ انفارمیشن دا لکه دلته به تاسو د هغه چا نمبر لیکئ کوم چې د ایمرجنسي وخت کې مونږ هغه ته زنګ وهو. یعنې که خدای نخواسته کوم وخت زمونږ په امپلوي باندې مطلب دفتر کې څه چل وشي یا مریض شي یا نور کوم واقعه وشي، نو موږ به بیا لکه ایمرجنسي چا ته زنګ وهو، د دوی هغه فامیلي غړي چې کوم دي یا دا چې د چا سره شناخت لري، نو تاسو به د هغه نمبر دلته ولیکئ. نو زه به ورته ولیکم چې دا اجمل او موبایل نمبر یې دی او دا لکه د سره څه ریلیشن لري، نو زه به دلته ووایم چې دا د ده لکه ورور دی. ښه بل به ولیکو رشید سوري. ښه هلته دلته به نمبر ولیکو او دلته به ریلیشن هم راواخلو چې مطلب دا د ده فرینډ دی، مطلب نږدې ملګری دی. نو دا مو شو. ښه دا خو لکه اډرس اینډ کانټاکټ انفارمیشن شو. اوس به راشو دلته ایډیشنل انفارمیشن ته. ښه اکاونټ نمبر، مطلب دلته به تاسو ورته هغه اکاونټ نمبر هم ولیکئ که اکاونټ یې لاره، نو چې هر څه وو هغه تاسو دلته ورته ولیکئ. او بیلینګ دا به اوس پرېږدو، دې باندې بیا خبرې کوو. پیرول انفارمیشن په دې باندې هم زه وروسته تاسو سره پوره تفصیل باندې خبرې کوم. هغې نه مخکې به دا امپلایمنټ انفارمیشن باندې کار وکړو. ښه دې کې موږ سره بیا لکه 3 کمانډز دي چې یو امپلایمنټ دی، بل لیو آف ابسنس دی او بل ټرمینیشن دی. نو اول به په امپلایمنټ باندې خبرې وکړو. هایر ډیټ یعنې مطلب دا په کوم تاریخ باندې موږ سره راغلی دلته دفتر کې موږ سره کار شروع کړی دی، نو زه به ورته وایم چې په اول تاریخ باندې. اوریجنل هایر ډیټ دا هم په مطلب اول تاریخ باندې. اډجسټډ سروس ډیټ یعنې بیا کار په کوم تاریخ شروع کړی دی، نو زه به ورته ووایم چې دا هم په اول تاریخ باندې. ریلیز ډیټ، لاست ډیټ ان پیرول یعنې دا لکه که دا موږ سره قراردادي وي، نو ده به هغه اخري تاریخ به یې کوم وي، یعنې موږ سره به تر کوم تاریخه پورې دا کار کوي. نو د ده چې اخره ورځ کوم وي، لکه که د یو کال قرارداد دي، نو دا چې په کوم ورځ باندې د ده قرارداد خلاصېږي، نو تاسو ورته په هغې ورځ باندې د ده هغه ریلیز ډیټ انتخاب کړئ. خو زه دا اوس پرېږدم. نو امپلایمنټ ډیټایلز، امپلایمنټ ټایپ ریګولر دی، فول ټایم دی که پارت ټایم دی، نو زه به ورته ووایم چې نه دا موږ سره فول ټایم کار کوي. ایگزمپټ داسې شي نه، خو مطلب معاف نه دی د ټکس یا د بل شي نه، نو به هم تاسو ته بیا انتخاب کړئ چې دی یا نه دی. کی امپلای یعنې مطلب دا په دفتر کې هغه د کار کس دی، یعنې هغه د کار والا سړی دی، نو زه به ورته ووایم چې هو بالکل د کار والا سړی دی. دلته به جواب ډیټایل ته راشو چې دا په کوم پوزیشن باندې موږ سره راغلی دی، نو زه به ورته ووایم چې دا موږ سره فاینانس منیجر دی. ښه د ده سوپروایزر څوک دی، سوپروایزر ورته ولیکم چې کومه خیر شبیر په نامه، مطلب دا سوپروایزر دی. کویک اډ به کوو. ښه کوم ډپارټمنټ کې دی، نو دا خو فاینانس ډپارټمنټ کې موږ سره کار کوي. ښه نور که څه ډسکرپشن یا شی ورته ورکوئ یا به دلته تاسو ولیکئ. بیا ټارګټ بونس یعنې که په بونسو باندې لکه تاسو دا راوستي وي یا دلته بونس ورکوئ، نو دلته به د هغه ټارګټ ولیکئ او په همدې ترتیب به دا ټول تاسو ورته پوره کړئ.
ښه لیف اف ابسنس نو مطلب د دې دا دی چې کله ستاسو کارمند ته کوم ضرورت پیښ شي او هغه دفتر نه لیف اخلي نو هغه به تاسو بیا دلته ټاکوئ چې سټارټ ډیټ یعنی په کوم ورځ باندې دا لیف اخلي تاسو ورته هغه انتخاب کړئ زه به ورته وایم چې 28 باندې ښه expected return date یعنی دا به کله راځي داسې احتمالي راتګ به یې کله نو زه به ورته وایم چې کیدای شي سبا راشي او actual return date یعنی خامخا به کوم ورځ راځي یعنی چې هغې کې بیا کوم ګنجایش نه وي نو زه ورته وایم چې کیدای شي دا لکه کیدای شي نه بلکې حتما په 21 تاریخ باندې راځي نو به تاسو دلته ولیکئ ټایپ یعنی دا ولې دا لیف یې اخیستی دی هغه ټایپ او ریزن دواړه به دلته ورته ولیکئ او بس اوکې به کوي ښه دلته یو بل پاتې شو لیف پی یعنی چې کله دا په لیف کې دلته به تاسو مطلب پیمنټ کوئ که نه کوئ نو موږ به ته چې کوئ بالکل ښه ټرمینیشن ته به راشو اوس ښه ټرمینیشن لکه هغه ته ویل کېږي چې کله موږ سره کوم کارمند وظیفه پرېږدي او زموږ نه ځي نو تاسو به هغه ټول د هغې تاریخ بیا لکه دلته ولیکئ چې مطلب په کوم ورځ باندې وظیفه پرېږدي یعنې د آخري ورځ کومه ده به ټول دلته تاسو ولیکئ او هم به ورته دا ولیکئ چې مطلب دا ولې کار پرېږدي هغه ټرمینیشن ریزن چې کوم دی یا ټرمینیشن ټایپ ټول شیونه به ورته برابر کړئ او په همدې ترتیبه به تاسو لکه دا برابر کړئ او اوکې به یې کوئ خو مخکې د اوکې نه باید زه تاسو ته د پیرول باره کې پیرول انفارمیشن باره کې لکه معلومات درکړم ښه دوستانو نو پیرول چې کوم دی دوستانو دا کویک بوک سره خپل نه راځي دا به ورته ته جدا پرچیز کوئ او همچنان لکه دا بیا کلنی فیس هم لري مطلب کال کې به تاسو نه دا څه کم 200 نه تر 900 ډالرو پورې چارجز اخلي او دغه شان دا چې کوم دی میاشتنی چارجز هم لري یعنی د هر امپلایي په سر باندې به تاسو نه دا $2 چارجز اخلي یعنی که ستاسو کمپنۍ کې 100 کارمندان یا امپلایز کار کوي نو د هر کارمند په سر به تاسو نه دا $2 چارجز اخلي نو چې مطلب په میاشت کې به ستاسو نه $200 د 100 کارمندانو دا چارجز اخلي نو یو دا مشکل شو او بل دا مشکل دی چې دا زمونږ د افغانستان ټکس لا چې کومه ده دا لکه د هغې سره کامپیټیبل نه ده یعنی هغې سره جوړه نه راځي ځکه دا فیډرل ټکس سره لکه جوړ راځي او هغې سره کامپیټیبل دی نو پیرول چې کوم دی دوستانو هغه په عامه اصطلاح زمونږ او ستاسو په ملک کې په کلیوال اصطلاح لکه انتن نه ورکوي نو خیر نورې لارې هم شته دی موږ به په نورو لارو باندې بیا لکه پیرول دغه کوو ځان ته برابروو خو څنګه چې لکه د دوی خپل دغه دی هغه دلته افغانستان کې لکه کامپیټیبل نه دی یعنی دلته چې په افغانستان کې هغه د سیلري ټکس کم لا یا کم قانون دی چې د 0 نه تر 15,000 پورې مطلب ټکس نشته ور باندې او د 15,000 نه تر 12,500 پورې بیا لکه 2% ټکس دی او د 12,500 نه بیا تر 1 لک پورې 10% دی او د 1 لک نه تر لا یا تنهي پورې بیا مطلب 0% ټکس دی نو دا ته مطلب نشي کولای په کویک بوک کې چې تا ته اتومات ته مطلب هغه ټکس دی ډیټکټ کی یا مطلب دلته کسټمایز کیږي هم پیرول د دوی خو هغه به داسې ده مطلب کوم کاربن ستاسو دېرش ورځې مکمل راځي نو هغه کوم مشکل نه لري خو که مطلب دا بیا کومه ورځ غیر ضروري وکړي ستاسو کوم کاربن غیر ضروري وکړي ته غواړې چې د هغې نه ډیډکشن وکړي یا برعکس اضافه کاري وکړي او هغې ته ته اضافه کاري ورکوي یا ایډیشن ورکوي نو دا شی نه بیا پکې لږ مشکلات راولي نو خیر دا لکه دومره غټه خبره نه ده دا به موږ بیا په نورو لارو باندې دې باندې کار کوو په نورو لیکچرونو کې د تشویش خبره نه ده نورې لارې هم شته دی خو مطلب د دوی چې کوم خپل قانوني پیرول دی هغه دلته مطلب زمونږ او ستاسو په وطن کې لکه صحیح نتیجه نه ورکوي دلته ډېرو خلکو اخیستي وو مطلب چا میاشت استعمال کړه چا 2 میاشتې چا 3 میاشتې خو مطلب بیرته اکثرو خلکو پرېښود ځکه چې کوم شی چې ورنه موږ غواړو هغه رقم ته نتیجه او ریپورټ موږ ته نه راکوي نو بس مشکل نشته دی موږ به په بله لاره باندې بیا د دې باندې کار کوو ډونټ وري لکه نورې لارې هم شته دی موږ به په هغې طریقه باندې بیا کوو خو په نورو وروستیو کې اوس نه ښه نو دا و د امپلایي باره کې لکه معلومات لکه نور خو څه نه دي پاتې ښه دلته یو
کسټم فیلډز موږ په کسټمر او په وینډر کې مویل شو، مطلب تاسو د خپل خوښي فیلډونه دي، کوم فیلډونه چې مطلب تاسو دې ځکه ملاو نشي نو تاسو کولای شئ چې په خپل دلته جوړ کړئ. نو هغه موږ په کار کړیو، هغه نه بوس تیر شو موږ. ښه نو بس دا موږ سره امپلای جوړ شو، کله چې ټول شي نه تاسو مکمل پوره کړو نو بیا به اوکې کوي. ښه دلته لکه موږ سره بس د زاهد خان په نامه باندې زمونږ امپلای موږ سره جوړ شو چې دلته یې نوم راغی او دلته هغه پوره مکمل ډیټایل راغی چې دا څنګه چې په کسټمر او په وینډر کې موږ سره راتله. نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې خپل امپلایز مطلب اډ کړئ. خو دلته یو خبره شته چې موږ مخکې لکه کسټمر او وینډرز هغه موږ ملټیپل هم اډ کولی شو، خو امپلای چې کوم دی هغه به هم دغه شانته ځان له کوي، مطلب په یو ور نشي کولی چې ته ډېر امپلای لکه کویک بک کې اډ کړي، نو دغه شانته به په ترتیب باندې یو دانه اډ کوي. ښه لکه دلته یو بله مهمه موضوع هم تاسو ته باید یادونه وکړم، هغه دا ده چې مطلب د دې امپلای چې څومره هم لکه تاسو سره هغه ډاکومنټس وي لکه د هغه تذکره، پاسپورټ، ایجوکیشنل ډاکومنټس یا ورک سرټیفیکیټس، ورکینګ سرټیفیکیټس یا قراردادونه یا ضمانت خطونه، مطلب څومره هم ډیټا چې وي که نه تاسو به هغې نه یا عکس واخلئ او یا به هم په پرنټر کې سکین کړئ. نو تاسو به بیا هغه راوړئ سیسټم ته، کویک بک ته، او دغه ځای نه مطلب په دې طریقې تاسو کولی شئ چې هغه بیا دلته همدې امپلای سره اټیچ کړئ. مثلا د زاهد خان مثال په ډول دغه تذکره شوه، دا یې نور اسناد شو چې څومره هم ستاسو شیونه پکار وي ټول به راوړئ او دلته به یې دغه کوئ ځان سره مطلب سیف کوئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې هغه ټول اسنادونه دلته اضافه کړئ. او لکه بیا چې کله ستاسو په کار وي چې د ده هغه ډاکومنټس وګورئ نو بس دلته به کلیک وکړئ او چې هر څه ستاسو په کار وي همغه به راواخلئ او خپل مشکل ورباندې حل کړئ. نو دا وه زمونږ د نن ورځې لیکچر. خدای دې وکړي چې تاسو ورنه یو څه زده کړي وي. که کومه پوښتنه لرئ یا کوم نظر لرئ نو تاسو کولی شئ چې موږ ته د کومنټ له لارې را پرېږدئ. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، د خدای په امان.